پاکستان په تیرو 15 لسیزو کې د افغانستان په پرمختګونو کې د پام وړ رول لوبولی دی او د افغانستان په اړه یې چلن په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د نیوکو له څپې سره مخ شوی دی. پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې هېواد یې د خپلو او د هغه وخت د لویو قدرتونو د ګټو لپاره په افغانستان کې د تیرو پرمختګونو په اړه دښمنانه او ځان غوښتونکی چلن غوره کړی دی. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ماتې د 19 کلیزې په مناسبت د اسلامي امارت د اقتصاد وزیر له یک ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه وخت پاکستاني چارواکو د هغه هیواد د خاورې د ګټو ساتنې لپاره د مجاهدینو ملاتړ کاوه. دین محمد حنیف وایي چې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر ضیاء الحق تل د افغان جهاد د پاکستان دفاع ګڼله او د شوروي اتحاد د هیواد ته د رسیدو د مخنیوي لپاره یې د مجاهدینو ملاتړ کاوه. نوموړي د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد لپاره د افغانانو قوي ارادې ته په اشارې سره وویل چې امریکا د شوروي اتحاد سره د جګړې پر وړاندې د مجاهدینو مالی او سیاسي ملاتړ وکړ ترڅو سره پوځ ته ماتې ورکړي. مرحوم ضیاء الحق گپ شایی بود که جهاد افغانستان دفاع پاکستان. بسیار نکته جالب. بله که اگر افغانستان جهاد نباشه شوروی سبا ایجاب نیاید. این یک پاکستانی اعتراف کرده. بله که با آبای گرم خود میرسونه. جهاد افغانستان دفاع پاکستان. دو وقت این شعار بود. د اسلامي امارت د اقتصاد وزیر د خپل وینا په یو بل برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون او د اسلامي امارت د نظامی ځواکونو پر وړاندې د پاکستان له خاورې د امریکا د هوایي بریدونو پر مهال د پاکستان پر دښمنانه چلند نیوکه وکړه. ښاغلي حنیف ویل چې په افغانستان کې د امریکا د 100 کلن حضور په لړ کې پاکستان خپل هوایي ډګرونه او سوداګریز بندرونه د متحده ایالاتو په خدمت کې سپارلي دي او د پاکستاني چارواکو لخوا تیر اعترافونه د دې مسلو د تایید مهر دي. پاکستان با امریکا میدان هوایی خود در اختیار از او گذاشت. همیشه به افغانستان که بمبارد میشد بالای مجاهدین از میدان هوایی پاکستان پرواز میشد و بالای مجاهدین بمباردمان میشد. دیگر کاروان لوجستیکی از این بسیار قطار طولانی در هر هفته از بندر کراچی می آمد به کابل مواد لوجستیکی از این میرساند. لدې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې اسلام آباد د اسلام دفاع نه کوي بلکې د خپلو ګټو د نړۍ د لویو هېوادونو لکه متحده ایالاتو د غوښتنو لپاره د افغانستان په نام نیکه ښکیل دی.